بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زمونږ استاد نننی درس د لیکسیون 54 یعنی 45 درس د 54 سپیل یا buchstabieren داسې راځي. یا ګران دوستانو شروع کوو د درس. دلته وایي چې das muss ich machen ورته یعنی څه das یعنی دا muss یعنی باید ich یعنی زه machen یعنی کومه ورته یعنی جمله کنه. یعنی ګوري پښتو کې دوستان داسې راځي دا جملې باید زه وکم کنه. داس او په دې ژبه کې مثلا داسې راځي das muss ich machen ورته یعنی دا زه باید جملې کوم. ښه امیدوارم دوستان تاسو پوه شئ. ښه شروع کوو. دلته وایي چې wo sind diese Aufgaben یعنی چې wo یعنی چیرې sind یعنی دا ټولې کنه. ګوري دغه دوستانو د دغه لپاره دغه شوی. ښه زند یعنی دا ټول دیزه یعنی دغه aufgabe یعنی کورنۍ وظیفه یا کورنۍ درسونه کنه. یعنی چې دا کورنۍ درسونه ټول په کومو ځایو کې دي. و زند دیزه aufgabe یعنی دغه کورنۍ درسونه په کوم ځای کې دي. suchen Sie in Lektion 1 und in Lektion 2 یعنی زوخن یعنی ویلټوي یا وی ګوري کنه. ګوري دوستانو یو کاغذ سړم داسې په مخ داسې ګوري یا مثلا هغه تکتل نه یعنی ویلټوي کنه لټولو ته زوخن وایي. ښه زوخن یعنی ویلټوي یا وګوري زی تاسو ان لیکشن یعنی په اولنی درس کې ان لیکشن 1 یعنی په اولنی درس کې und ان لیکشن 2 او په دوام درس کې. صحیح ده. امیدوارم دوستانو پوه شئ. اوس ګوري دوستانو مثلا د کتاب ترتیب سره مثلا دلته ما دغه یو څو دانې هغه چې دي دغه ما تاسو ته اضافه راوستلې. ښه اضافه ولیدي ګوري زوس درته وایم. دلته وایي چې مثلا دا خو هغه د زړو درسو هغه کنه درس ده خو لیکن په کتاب کې چې څه وایي کنه وایي تاسو هغه وګوري په غو کې بیا تمرین وکړئ یعنی دا کتاب اډر ورکړئ زینه در کومه. ښه دلته وایي buchstabieren Sie یعنی سپیل وکي کنه. هغه په کوم ځای د کوم ځای سپیل وکړو. سپیلونه خو موږ تاسو ډیر کړی دي مثلا ډیر کولای شو په مختلفو ډولونو باندې یا د دوی په ژبه باندې فرشیدن مثلا په فرشیدن یعنی مختلفه سپیل کولای شو کنه. دلته بیا دغه ځای نه موږ تاسو معلومیږي چې سایت یعنی د پاڼې مخ کنه. د پاڼې مخ 15 او ولس د دوه پاڼو کې چې شته buchstabieren ده. او اوس ګوري دوستانو چې دا شی درته ما دلته دی ځای کې اضافه کړی دا د چیش لپاره ده. دا د دې لپاره چې ګوري دوستانو تاسو خو خپل په یوه 15 منټو ویډیو په حساب باندې چې زه تاسو ته څومره د درس هغه توضیح کولای شم نو هغه درس زه تاسو ته په یو ویډیو کې راولم نو اتمن د دې 15 د دې هغه حساب نه د دې ویډیوګانو حساب بل لوځي. صحیح ده کنه. نو د هغه حساب لپاره دغه 15 درس چې دا وګوري دلته په وم درس کې دا دغه سور رنگ دغه د مساوي علامه چې دا کنه ګوره علامه سره د دام سره ده یعنی د دې فرق د سورواله چې دا ګوري دوستانو خپل په یږي سورواله یو خطر علامه. صحیح ده کنه. خو د دې فرق صرف د سورواله چې دا کنه سورواله چې یعنی د دې فرق صرف دا چې 15 دا او دا و دا ګوره دا جمع چې دا چې شاده شنه ده شنه همیشه یو شی صحیح یعنی دا دواړه سره صحیح دي یو شی دي خو لیکن فرق صرف دا چې دلته مثلا په کتاب کې 15 باندې کې په ویډیو کې په ووم درس کې دا مثلا دلته ښه نو دغه حساب باندې تاسو باید دوستانو پوه شئ. او مثلا دا ولسم چې دلته ولسم د په 3 درس کې ده. صحیح ده. ښه په دې ځای کې مخکې دلته وایي چې trainen Sie دی ورته یعنی ترینن یعنی تمرین وکي زیتا سي دی ورته یعنی د جملو. صحیح ده. اوس دا په کوم ځای کې ګورو دغه راته دغه ځای کې لیکلي چې سایت 21 او 31 کنه یعنی په هغه کې په یوشتمه په یو درشمه کې ده. صحیح ده کنه. نو دا وګوره یوشتم مخ د کتاب یا یوشتمه پاڼه چې کومه ده نو هغه دلته په اته درشمه ویډیو کې راغلي او دا یو درشمه چې کومه ده د په 45مه هغه کې راغلی چې هغه دغه درس ده. زه اوس درته وایم چې په کوم ځای کې تاسو باید ترینن وکړئ یا تمرین وکړئ. صحیح ده کنه. ښه اوس دلته وایي چې verbinden Sie یعنی وصل کوي سره. ګوري دوستانو اوس verbinden مثلا چې شی وصل کو څنګه سره وصل کو دا ګوري دوستانو دلته اوس وایي سایت یعنی د پاڼې مخ کنه یعنی اوس دا وګورئ دا 15 د لسم ګوره فون
13 17 18 29 31 یعنی پنځم د لسم ولسم اتلسم نهوشتم او یو دیشم مخونو کې تاسو چې شکولای شي وصل کولای شي یعنی دا سره وصل کوي سره چې کوم یو خط د کوم سره جوړ راځي غته هم د یو خط نه کش کوي هو او اوس دلته دا وګورئ همدغه حساب دا دلته مشته د ویډیوګانو حساب ده تاسو کولای شئ چې مثلا د ویډیوګانو د حساب نه د دغه غنه پیدا کړئ د دغه نه ځکه چې دا د کتاب غره او بل خبره دام ده چې مثلا دوستانو په دې حساب د دې حساب خاطر غو ما د پانې لمبر په کې په درسو کې نه دا ور کړی ځکه چې دا د ویډیوګانو سره ډیر فرق کوي کنه زی په بل ځی کنه نو دغه حساب ده پاره ښه دلته وایي چې ordnen sie zu یعنی څه ordnen یعنی جملې وکي زیتاسي څو یعنی څنګه په دغه ځای کې مثلا په یو هغه کې هغه جملې څنګه چې یعنی جملې ګوري دوستانو په یو ځای کې سره بیلولي په یو ځای کې یو قسم دي په یو ځای کې مثلا دلته لیکل شوی یو مثال درته دلته لیکل شوی د دې ځای نه راخلي دلته لاندې په ترتیب کې نو دلته وایي چې ordnen sie zu یعنی جملې وکي په دې ځای کې یعنی په ترتیب کې یعنی دغه نه را باسي دلته جوړيږي ښه وز دا وګورئ دا په کوم ځای کې کو دلته وګورئ سایت یعنی د پاڼې مخ یا د پاڼې نمبر یا د پاڼې نمبر 14 19 22 28 31 کنه یعنی په 14 19 22 یو درشمه کې تاسو چې وکي د دیو جملې وکي جملې څنګه یعنی جملې راوخلي د دنه چې مثلا په ترتیب یا به ترتیب هر قسم لیکل شوی هغه راوخلي دلته لاندې په ترتیب باندې د سره جوړ کړي ښه دا وګورئ دغه د کتاب هغه چې لکه دغه خطونه دي او دلته د ویډیوګانو کې چې ما درسونه په کوم حساب باندې راغلي دغه لمبر یا نمبر دي صحیح ده کنه امیدوارم دوستان تاسو پوه شئ اوس چې شکه اوس دغه وایو دلته وایي چې schreiben Sie und buchstabieren Sie کنه schreiben یعنی ولیکئ زی تاسو und یعنی او buchstabieren یعنی spell زی تاسو یعنی تاسو ولیکئ او هغه spell وکئ کنه ja ihren Namen یعنی تاسو نوم کنه دلته اوس ما لیکل چې شه میرویس احمد زای کنه MERWAES میرویس AHMADZAI احمد زای کنه ګورئ دوستانو دغه د زیټ چې کوم یو د انګلیش زیټ په دې ژبه کې د تڅت وایي ښه نو امیدوارم چې تاسو پوه شئ خو لیکن په دې ژبه کې بس پیل هم داسې وایي بیا مثلا چې بیا نوم ته وګورئ په نوم کې یو حساب आवाज ورکړي او د دیو بیا په ژبه کې بیا بل حساب आवाज ورکړي صحیح ده کنه ښه دلته ایغه شتراسه یعنی د ستاسو سړک یعنی په کوم سړک کې تاسو اوسېږئ دلته ما ورته لیکلي کپله شتراسه 77 یعنی K P L R S T R A S E یا کپله شتراسه ښه 77 یعنی و چې دی و یا بس دغه په دغه ځای کې زه اوسېږم صحیح ده کنه امیدوارم دوستانو تاسو په دې پوه شئ اوس لاندې ځو ښه اوس دلته ګورئ دوستانو دغه ځای کې ما تاسو ته ویل چې دلته ټرینن چې وای ټرینن زی دی ورته کنه دا په دې درس کې شته چې دغه 450 درس دا وګورئ دلته 450 ویډیو ده یعنی یو درشم پاڼه کې ده دا وګورئ دا 4 درشم مثلا هم دغه 450 درس چې دغه یو درس ده اوس ګورئ ټرینن یعنی دغه یو ده ښه اوس ګورئ دوستانو دغه سره بیل وخیا دغه خاني درته ما جوړی کړی صرف دغه سپیل ورته لیکلو نو بیا څه وای تاسو دا نمونه سره بیل کړئ لکه څنګه بیل کړئ وګورئ دوستانو ما دغه خاني مې درته کړی دي مثلا دغه چې تاسو په دې کې د نوم بیلولو یا د نوم ارڅ دغه حساب هغه وکړئ شي ټریننزي دی ورته یعنی تمرین کوي په دې جملو کې یعنی سره بیل کړئ د جملې سره جوړې کړئ کنه چې کوم یو نوم خوري کوم حروفونه کم مختابیغ نه چې یو نوم جوړیږي هغه منځ کې د خطو کې یو خانګي مرته یو خانګي تیر نه جوړ کړي ښه امیدوارم پوه شئ ښه یعنی دلته اوس بدایي یو وایو فورنامه یعنی دا مثلا لومړنی نوم یعنی په کوم نوم باندې چې یادېږي سړی فامیلی یعنی کورنۍ ادرس یعنی ادرس لند یعنی ملک الفابet یعنی الفبا یعنی A B C یعنی دا سه الف ب ت
ښه او هغه ده تلیفون یعنی تلیفون هغه سړی چې دوستانو سړی په تلیفون کوي فوتو یعنی عکس فنسر یعنی تلویزیون تیش یعنی میز بلد یعنی منظره عکسونه ته په یو حساب بلد ویلی شو لیکن هغه اکثره کې چې کومې منظري یا د حیواناتو عکسونه یا د غرونو دغسې غټې منظري که نه هغو ته بلد وایي ښه او هغه د تیپیخ یعنی هغه د سترنجۍ یا درۍ مثلا دغسې مختلفه نومونه موږ تاسې ورته اخلو ښه ونسیمه یعنی د ناستي کوټه امیدوارم دوستانو په دې پوه شوي اوس لاندې راکوزو یعنی په دغه کې تاسې په دغو درسو کې تاسې تمرین کولی شئ هغه د دې لپاره ګوري دوستانو درسونه تاسې یو وارې کتلي خو دغه د دې لپاره ما درته هغه کې لکه کتاب کې چې شی وکړو چې تاسې دغه په حساب باندې پوه شئ ښه اوس دلته وایي چې was passt zusammen verbinden sie آفرین خره چې دغه راغی چې په دغه یو حساب باندې پوه شئ ګورئ دوستانو دلته وایي چې فبندن زی کنه دغه درس کې وایي کنه فبندن لکه دغه غونډ چې د غونډ سره وصل کول پکار دي کنه اوس دلته وګورئ چې دغه د 45 درس ده کنه او د دې د کتاب په مخ په حساب باندې یو دیرشمه پاڼه ده دلته یو دیرشمه په 45 ویډیو کې چې همدغه چې دا اوس جوړیږي دا وګورئ فبندن یعنی موږ تاسو دا څنګه سره وصل کوو درګه قلم را واخلم ښه دا زه لږ نرایم کوم ښه اوس ګورئ فبندن موږ تاسو داسې کوو ښه دیر فاته دی موته یعنی پلار او مور سره هغه سره جوړ شوی اوس دلته چی شي کو اوس در بروده چی شي ور سره راځي آفرین دی شوستا یعنی دا خور سره راځي خور ته داسې خط نه کشو ښه یعنی دا سره جوړیږي ښه دلته وایي چې در زون بلې چی شي آفرین دی تخته یعنی لور زوی او لور موږ تاسو په پښتو کې وایو ورور او خور زوی او لور مور او پلار کنه داسې وایو کنه ښه دلته وایي چې در شواګه یعنی ایور یعنی د ښځې د میړه ورور چې کنه هغه ایور ورته کېږي د دې سره څه راځي یور آفرین دی شویګرن یعنی یا دی شویګرن یا دی شویګرن دواړه هغه دي مثلا چاره تاسو زده کولی شئ یا ویلی شئ دا د دې سره راځي ښه دوستانو امیدوارم په دې باندې پوه شوي اوس څنګه چل کوو د دې ترتیب جوړو د مثلا د هغه د اولنی سره ډیر راغلی ده مثلا د دوی په حساب باندې او د دوام سره چی شي راځي دا وګورئ د دوام سره سی راځي ښه او د دریم سره چی شي راځي زر هغه کو چې وختم ختم شو زیاتیګه دوستانو ا راځي ښه او د څلورم سره دلته چی شي راځي څلورم سره به راځي کنه ښه یعنی دلته بیا ترتیب هغه کو دغه په حساب باندې ښه امیدوارم دوستان تاسو په دې باندې پوه شئ او دلته راځو دلته وایي چې اوردنزي څو یعنی تاسو جملې وکړئ کنه څنګه وکړئ ګورئ دوستان ما تاسو التپاس ویلې تاسو دا جملې راوخلئ دا وګورئ دا لیکل شوی تاسو دا راوخلئ دلته لاندې په ترتیب کې کله مثلا دې ځکه اشاره شوی د دې دس په حساب باندې کنه تاسو چې کوم یو جمله کوم یو سره راځي هغه تاسو دلته وکړئ لکه دلته وګورئ دلته اوردنزي څو یعنی دلته به مثلا اوس فی الحال د دې درس په حساب باندې دا یو درشم درس دلته وګورئ 45 ویډیو د چم دغه ویډیو دا وګورئ مثلا دلته اوس دا چې شم کړی دا نمونه سره دلته لاندې مراخص دي ښه دا دلته سره لیکلي کنه شپوله او بیت شرنک تیش لامپه فنسر سوفا تیپیخ بلد مثلا دغه څه ګورئ دوستانو دا درسونه موږ تاسو ټول ویلي دي مخکې نو دغه حساب د پاره د تمانه کوم چې وختم کم ده اوس دلته صرف دغه په باره کې خبره کوم ګوري تاسو وګورئ چې مثلا د کم شیونه لکه دلته خو صرف هغه لیکل شوی په مخکینه درسو کې هر یو شی د خپل د ارتیکل سره لیکل شوی اوس هغه تاسو زده کړم د چې مخکې راځي بیا تاسو د دې د یعنی ارتیکل تاسو باید خپل معلوم کړئ شي صحیح ده کنه ځکه چې دا په مخکینه درسو کې ویل شوی دي نو بیا تاسو دا د څه چلو کوي چې تاسو دا راوخلئ دلته په دغه ځای کې ولیکئ صحیح ده کنه امیدوارم دوستان تاسو پوه شئ دا وګورئ دا مثلا د دې ارتیکل نمونه دلته لیکل شوی د دې ارتیکل نمونه دلته لیکل شوی مثلا دغه شی دا د کوم ځای راخل شوی راخصل شوی د بل ځای نه دی راغلی دوستان دغه نمونه دي صرف په دغه ځای کې غشوي امیدوارم دوستان تاسو پوه شئ دراتلونکو درس پورې دوستان په پاکه لبان سپارم فی الحال چیرز